لله الحمد. وس د افغانستان په بیا رغونه یوځای کیږو، د افغانستان په ترقي یوځای کیږو. روزانه تاسو وینئ د اسلامي امارت ټول مسؤلین په خپلو کارونو کې ژمن دي او هر یو ځای چې ګورئ د تلویزیون تور سکرین ته چې ګورئ یو د خوشحالتیا او د بشارت زیری به وي. نن دنیاوال هم په دې اعتراف کوي چې افغانستان د فساد له لویغه را روان ده د عدم فساد طرف ته. هغه مفسدینو ته چې د موږ د لیست رسېدلی وو نن الحمدلله زموږ کټګوري صحت ته را روان ده، زموږ کټګوري دې ته را روان ده چې دا خلک ترقي کوي. دلته غلم نسته، دلته جابران نسته، دلته د قراردادونو شریکان نسته. و ځینې مشاکل به وجود لري ځکه موږ هم انسانان یو، دا ولس هم دغسې خلک دي. نو کله کله به انسانانو خطای پې کېږي او د الهي قوانین سره راغلي دي یا انساني قوانین سره وضع کېږي. دا د انسانانو د جرمونو دپاره چې انسان به جرم کېږي بیا به الهي قانون پې تطبیق کېږي، دا جرمونه به خامخا لیکل کېږي. خو په مجموع کې منشور د موږ دا ده چې موږ یو سوکاله خوشحاله افغانستان غواړو او موږ د دې مایک له لارې نه خپل ولس ته اطمینان ورکوو ان شاء الله العزیز په ډیر نږدې وخت کې به داسې زیری واورئ او د مایک له لارې بیا واورئ چې افغانستان خودکفایي ته روان ده. افغانستان به د خپلې برېښنا چښتن کېږي، افغانستان به په خپل اقتصاد متکي. نن له موږ سره هېچا مرسته نه ده کړې خو د کار بودجه مو له خپلو غریبو عوایدو څخه له کمزورو عوایدو څخه تعین سوه او ټول کال مو الحمدلله ورباندې تېر کړو. پروژې مو تکمیل سولې، هغه پروژې چې موږ په پلان کې نیولې وې له هېچا نه هم نه دي پاته سر ته رسېدلې ده. یو له هغوی نه زموږ دا کمپلیکس ده چې په دې کې به هغه موږ تخنیکي انجینر د دې تفصیلي حالات بیان کړي. موږ به له ډېرو مشکلاتو خلاصو، له جای جای کار جوړونې نه، له نواقصو نه به یو موږ ډېر پرمختللی کمپلیکس دلته جوړ کړو چې د برېښنا شرکت ټول مشاکل د ترانسپورت په ارتباط به د نفتو په ارتباط به دلته انشاءالله په ډېر ماډرن طور او په ډېر اتوماتیک طور او په ډېر لنډ مهال وخت کې به ترسره کېږي. نور مو وخت نه ضایع کومه خو خپل ولس ته وایم چې ای زما مجاهد ولسه، ای زما غمجن ولسه، انشاءالله په دې باندې ایمان لرو، په دې یقین لرم چې نور به د تا په سترګو کې اوښکې ونه وینم، نور به د تا زړه او کریغې وانه ورم، نور به د تا په خوله باندې خندا وي، د تا ولس به په خپلو اقتصادي حالاتو باندې متکي. دلته به انشاءالله د دنیا داسې اسلامي تعلیمي نظام برپایي چې دنیا خلک به راځي دلته به تعلیمونه زده کوي، دلته به د انسانیت او تهذیب اخلاق زده کوي او دا ملک به د اقتصاد لخوا، د سیاست لخوا، د صحت لخوا، د تعلیم لخوا، د امنیت لخوا له هره پلوه به انشاءالله العزیز دا ملک په پښو ولاړي. د موږ وینه د دې ولس دپاره ده. هر کله چې د موږ د ځوانانو وینه د ولس دپاره تویېده، د اسلام په دفاع کې تویېدله، بیا په دې ملک کې مشکل نشته. خو که د موږ وینه، د موږ قلم، د موږ کتابچه عشق محبت اشعار ونیوله، د موږ تنزیه کاغذونه ونیوله، د موږ د مینې الفاظ ونیوله، بیا دا ملک له موږ نه پاته ده، دا ملک بیا بې وارثه ده. خو د موږ ولس، د موږ ځوان کول، د موږ مشران به انشاءالله د دې اسلامي امارت ډېره ښه منظمه رهبریت کوي تر څو ټول افغانان په یو سوکاله ټغر باندې راټول او تر یو چتر لاندې د اسلامي امارت د اسلامي احکامو مطابق خوشحاله ژوند تېر کړو. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون. حق به حق الله رب العزت ثابتوي که څومره هم دا مجرمانو ته د نړۍ کافرانو او مجرمانو مشرکینو ته دا مجرمانو ته د کراهت وړ ښکارېږي. ولو کره المجرمون. هیڅ کله دې خلکو دا سوچ نه کوو چې دغه اسلامي نظام، دغه افغانان، دغه غریب طالبان، دغه د بیا دومره برسري قدرت کېږي او دغه ځای ته دې رسېږي چې د دوی دي د افغانستان په ترقي باندې ولس ته کار وکړي، ولس ته د لاسته راوړنې ولري. لکه نن چې په دې مجلس کې موږ تاسې د افغانستان د برېښنا شرکت په یوه لاسته راوړنې په مجلس کې سره یو ځای یو، هېڅ کله د دغه مجرمانو دغه امید نه کېده. ولو کره المجرمون. دې ته که څومره هم د کراهت وړ ښکارېږي خو رب العالمین به
د دوی جرړې باسي او دا نظام به جوړوي او دغه ته به ترقي ورکوي او که نور هم څوک دغه امید ویني دغه امیدونه به یې له خاورو سره خاورې سي لکه څرنګه چې خاورو سره خاورې سو دوی به په تقریرونو کې ویل په جلسو کې به یې ویل په مطبوعاتو کې به یې ویل چې هېڅکله دې دا طالبان بیا دا سوچ نه کوي چې دا دې راسي او دا نظام ته دې خاورې ته دې امارت ته دې سیسټم ته خو دا د رب العالمین فیصلې وې دا د الله رب العزت فیصلې دي چې په اسمانونو کې کېدونکې فیصلې دي نن دې ځای ته سره راغلي یو چې د افغانستان په ترقي او په خوشحالي باندې سره یو ځای یو او کار کوو لله الحمد د برېښنا د شرکت فی الحال چې د کابل برېښنا کوم وضعیت ده هغه هم د بهتري طرف ته روان ده د مخکې په نسبت باندې ډېر بهتر سوی ده لکه څرنګه چې د ازبکستان سره کوم زموږ د برق تخنیکي ستونزه ولله الحمد فی الحال هغه ستونزه هم حل ده زموږ برېښنا هم تکمیل ده د صنعتي پارکونو لپاره موږ 9 ساعته فی الحال برق ورکوو همدغه رقم اهالي ته 15 ساعته د ورځې له طرفه 4 ساعته شاوخوا د شپې له طرفه موږ برق ورکوو همدغه رقم تجارتي ساحې همدغه رقم دولتي ساحې دولتي دوايرو ته په منظم ډول باندې برېښنا توزیع کیږي او په راتلونکي کې امید شته چې ان شاء الله تعالی نور به بهتري کې راسي او د الله نه دغه امید ده چې د ټول افغانستان د ترقۍ کې دغه رقم قدمونه واخیستل سي لکه د افغانستان برېښنا شرکت چې څرنګه متحده ده د افغانستان د برېښنا په بخش کې د پرمختګ لپاره د پروژو د پیشرفت لپاره نو دا رقم مو د ټولو نه امید ده لکه څنګه چې تاسو په دې غونډه کې وینئ او چې دا چې د ریاست ادارې او ساختمانونو مدیریت تخنیکی او تعمیراتي بخشونه په لاس کې لري او هغه د لپاره کار کوي نو همداسې مدیریت ساختمانونو په دې سره په دې تایید سره ځینې طرحې د مقام محترم سره شریک کړلې چې هغه د یو کمپلیکس د لا تنظیم په خاطر باندې چې هغه د ترانسپورت او په ضمن کې د ورکشاپونو او د تیلو د توزیع په برخه کې یو جامع طرح و یو اساسي طرح و چې د مقام محترم سره شریک کړل چې بیا مقام محترم پر دې باندې تایید وکړل او ډیره خوشبینه شول چې په دې طرح باندې پر موږ باندې لازم هدایتونه وکړل چې پر دې باندې موږ خپل کار وکړو په دې کمپلیکس کې موږ ورکشاپ په نظر کې نیولې دي چې تر یو حده به زموږ مشکلاتونه د ورکشاپ په برخه کې ورسره حل و فصل سي او په ضمن کې د دې ورکشاپ چې موږ په نظر کې ورسره نیولې دي هغه پارکینګ دی موټر شي ده او ترڅنګ د دې محوطه ده چې باید محوطه سره په کوم اساس جوړ سي او ځانګړی تیلو تانک په نظر کې ورته نیول دي چې په معیاري شکل باندې زموږ چې کوم مشکلات دي هغه به ان شاء الله ورسره راپسي په دې ورکشاپ کې موږ تقریبا چې آباد 440 متره په 21 متره کې دي په ډېر معیاري او په نړیوال سیستمونو سمبال ان شاء الله جوړ بسي د خیر سره او خوشبویي دا ده چې موږ یو په دې ورکشاپ کې یو دانه کرین په نظر کې ورته نیولې دی چې هغه د 15 ټنو ظرفیت ورته لري چې د هر موټر که کوچنی موټر وي او که غټ موټر وي ان شاء الله په دې ځای کې به په اساسي ډول به ترمیمیږي او خوشبویي دا ده چې د کارمندانو لپاره موږ تقریبا اتاقونه هم په نظر کې نیولې دي او تمخانه هم په نظر کې ورسره نیولې ده د دې لپاره مو اشپزخانه په نظر کې نیولې ده چې د هر څه څخه به دی محفوظ وي او په دې ځای کې به خپل د کمپلیکس کارونه کوم کارونه چې مربوطه د ورکشاپ کېږي هغه ان شاء الله په دې ځای کې د اجرا کې د دې ترڅنګ موږ ټانکي تیل په نظر کې ورته نیول دي چې د تیلو توزیع په برخه کې به موږ تر زیاته حده پورې مشکلات ورسره راپسي لکه څنګه چې تاسو وینئ ټانکي تیل موږ په معیاري شکل باندې په داسې ډول په ډیزاین کړی دی چې 240,000 لیټره تیل موږ کولی شو چې په دې ځای کې ذخیره کړو او چې هغه کې مو تقریبا 160,000 لیټره تیل پټرول ورته نیولې دي او 160,000 لیټره مو ډیزل په نظر کې ورته نیولې دي چې د لپاره به اساسي ذخیره ورته جوړیږي او ترڅنګ به ډسپنسران ورته نصب کیږي چې د ډسپنسرانو په اساس باندې زموږ شاوخوا چې 1500 موټره د برېښنا شرکت درلودونکي دي دې ته به توزیع کیږي
او بل مهم او اساسي کار دا دی چې د ټانګټیل لپاره چې یو محافظین دي یا خپل هغه توزیع کوونکي دي چې توزیع ورته کوي د دې لپاره مو متقونه جلا تعمیر په نظر کې ورته نیولې دي چې هغه به ان شاء الله د خیر سره په څو لاټو باندې موږ دا پروژه وشلې ده. دا کمپلیکس په دې کمپلیکس کې دوه لاټ لرو موږ. یو لاټ دا دی چې د ورکشاپ کارونه به ان شاء الله د خیر سره په دې لاند وخت کې سره شروع سي او ترڅنګ بل لاټ مو ورته نیولې دی چې دغه محوطه ده چې محوطه باید په کوم اساس جوړ سي او دیوال استنادي دغه دیوالونو په نظر کې ورته نیولې دي پنسونه د دیوال پر سر باندې د امنیتي ګارتاوران مو په نظر کې نیولې چې امنیتي نگاه څخه موږ محفوظ اوسو او ترڅنګ د ځینې نور داسې وسایل دي چې هغه ان شاء الله زموږ تاسو په مشکلات ورسره راپوي. الله